سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوی د دې ساعت مهمو خبرونو ته شارغلاست. متحده عربي اماراتو په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره 10 پرمختللي روغتیايي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. دا مرکزونه په ننګرهار، بلخ، هرات، غزني، پکتیا، کندهار او هلمند ولایتونو کې د روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو لپاره جوړ شوي دي. روغتیايي مسؤلین وایي دا مرکزونه به د نوو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کمولو او د هغوی د روغتیايي ستونزو د مخنیوي لپاره امیدوارو میندو او ماشومانو ته د درملنې او واکسین کولو خدمات وړاندې کړي. د پنجشیر ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت د 13 کیلومتره عمومي لارې د بیارغولو چارې پیل شوي دي. د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس محمد فهیم ویلي چې دغه 13 کیلومتره سړک د شیتل ولسوالۍ څخه تر مرکز بازارک پورې د دغه ولایت والی حافظ محمد آغا حکیم په مالی ملاتړ په اساسي ډول بیارغول کیږي. د نوموړي په وینا دغه سړک په جوړېدو سره به د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو د تګ راتګ ډېرې ستونزې حل شي. د سمنګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت سمنګان بلخ پر لویه لاره مرکز ایبک ښار کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 8 کسان ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ ویان د حشمت الله رحماني ویلي چې دغه ټرافیکي پیښه د سمنګان بلخ پر لویه لاره د 2 پاسو ډوله موټرو د ټکر له امله چې له امله یې 8 کسان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د 2 ټپیانو روغتیايي حالت نازک بلل شوی دی او د لا غوره درملنې په موخه د بلخ حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. په تیرو 2 اونیو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څخه باندې 164,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیرو 2 اونیو کې د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 164,671 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 2,960 ټنه توکي صادر شوي چې ډېره برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دی. دغه وزارت وایي دوی د هرې ورځې په تیرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.